په موږ او تاسو باندې یو عظیم احسان دی او چې موږ او تاسو الله تعالی مسلمانان پیدا کړیو. حاضرینو، الله تعالی موږ او تاسو له دا جسم را کړی، الله تعالی موږ او تاسو له سترګې را کړي، په دې کې کیمرې لګولي، په دې کې الله تعالی مختلف غوږونه دا دي موږ له را کړي، په دې کې مایکروفونز لګولي. د الله تعالی یو احسان دا دی چې زمونږ په دې خوله کې یو لاړه سلایوا ګلینډز ورته وایي، دغه لاړه یې پیدا کړې ده. حاضرینو، چې کله مونږ او تاسو ډوډۍ خورو او دغه لاړه چې الله جل جلاله په دې خوله کې جوړه کړې ده او پیدا کړې ده، اوس دغه د دې ډوډۍ نه ګیر چاپېره تو شي، هغه په ښکته باندې لاړه شي. اوس که چېرې داسې نه وي نو بیا به محترم مسلمانانو یو سړی به ولاړو او هغه به څوک داسې رډي کړی و چې کم سړي نوڼۍ خولې ته کولې، په دې سړ کې به یې ګزار ورکړو چې دا نوڼۍ ښکته لاړه شي. او حاضرینو، دا د الله تعالی فضل دی. دننه په دې بدن کې الله تعالی ډایجسټیو سیسټم لګولی دی، هغه یو ډېر لوی نظام انهضام دی. بهر یې موږ او تاسو ته ایکو سیسټم لګولی دی. الله جل جلاله موږ او تاسو ته بې شمار نعمتونه را کړي. پروردگار فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نعمت الله لا تحصوها. اے بندگانو، که چېرې تاسو زما نعمتونه شمیرل وغواړئ نو تاسو یې شمیرلی نه شئ. حاضرینو، موږ او تاسو باندې د الله هزار کرته انعامات دي. نو د الله جل جلاله علماء کرام فرمایي د انسان په یو بدن کې د پروردگار 10,000 نعمتونه دي. او انسانا، وګوره په تا باندې باران وري، وګوره تاله د ځمکې نه زرغونه درکوي، وګوره تاله رزق درکوي. او بیا الله جل جلاله د مسلمان نه دا مطالبه کوي چې مسلمانه، ته چې ما مسلمان پیدا کړې، انسان مې پیدا کړې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې مې پیدا کړې، نو مسلمانه زما یو حکم تا طرف ته متوجه شو چې ته په ورځ او شپه کې 15 منځونه کې. حاضرینو، الله جل جلاله قرآن پاک په 21 سپاره په لومبنۍ کرښه کې فرمایي اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة. اے زما پیغمبره صلی الله علیه وسلم، دی قوم او دی امت ته دی وحی تلاوت که. وحی، اوس دا وحی په دې وحی کې منځ داخل دی، په دې وحی کې حج داخل دی، په دې وحی کې روجه داخله ده، په دې وحی کې ټول احکامات څه چې د پروردگار د طرف نه راغلي دي بندگانو ته متوجه دي، دا ټول دا په دې وحی کې داخل دي. خو لیکن د هغې نه بعد بیا پروردگار او فرمایل چې د خلکو ته ووایه چې واقم الصلاة، تاسو منځ کوئ. وګوره په عموم کې الله جل جلاله فرمایل چې خلکو ته وحی بیان کا، نو په دې وحی کې منځ داخلو، روجه داخله وه، زکات داخلو، حج داخلو. خو ورسره د هغې نه بعد بیا فرمایل په تخصیص سره چې د خلکو ته ووایه چې تاسو منځ کوئ. دې ته ویلی شي دا عموم بعد التخصیص، خو تخصیص بعد عموم، چې د په خصوص کې هم په خصوصیت سره الله د مانځه ذکر وکړو او په عمومیت سره الله جل جلاله د مانځه ذکر وکړو. او حاضرینو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې فرمایي، دغه حدیث په فضایل اعمال کې هم موجود دی، چې د کافر او د مسلمان ترمنځ فرق دا صرف منځ دی. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه شو نو لومبنۍ آرډیننس یې چې جاری کو نو یې فرمایل ان اهم امورکم عندي الصلاة. گورنر صاحب ته خط ولیږو، گورنر صاحب زما د ټولو نه لومبنۍ قانون دا دی چې ګورې د دنیا امورو کې کمی زیاتې به وبخم، خو ګورې مونځ دا به نه یو فوجي مس کوي، نه به یو سپاهي مس کوي، نه به یو عام مسلمان مس کوي. مونځ دا زما په نسبت باندې اهم دی. او بیا حاضرینو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي